سلامونه او نیکې هیلې درنو خوږو ملګرو. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. هیلهمند یم چې د روغ صحت په جامو به پټ اوسېږئ او منظور را خلاص شو او دایمي صلح غواړو، وطن کې جنګ نه غواړو، اتفاق غواړو، لر او بر ته ژوند غواړو، جنګ ته د پای ټکی ږدو، د یو څو ورځو سوله نه غواړو. ټول افغانان دایمي صلح غواړي. د افغانانو دا ارزو ده او دا درخواست دی چې افغانان دې نور توپک ته د پای ټکی کېدي او صلح دې وغواړي. وایي چې نه بیا توره پورته کو، نه بیا نه سر په وینو رنګ شي. که څنګه یو شعر دی وایي چې نه بیا توره پورته کو، نه سر په وینو رنګ شي، دا داره پورته کو او نه سر په وینو رنګ شي. که څنګه یو شعر دی ملګرو، وایي دا کاڼي دي لالونه دي، دا بوټي دي سرغر دی. ډېر ښه شعر دی ملګرو، البته صحیح بیره دی. زه بیا به درسره بله ورځ د هغې باره کې غږېږم. ملګرو سلامونه ته مو وعلیکم. هرکلی درته وایم انور الحق وروره، سلام ته دې وعلیکم، مبارک، مننه، خوشحاله اوسې. منظور را خلاصېږي. نو منظور خو زمونږ د زړه سر دی. منظور دی الله تعالی ژوندی لري او الله تعالی دې زمونږ افغانستان کې لر او بر پښتنو ته اتفاق ورکړي، تر څو یو لاس شو، یو مټی شو. ملګرو دا ویډیو را سره شیر کړئ. هیله کوم تاسو نه کوم ملګري چې زمونږ خواږه دي هغې ته داسې سور سلام کوم او الله تعالی دې همیشه موږ او تاسې ژوندي لري. زما ارزو خدا ده، زه وایم آیا څنګه موږ کوو چې موږ وایي د شپږ ورځو صلح، ټوله نړۍ پکې هغه د اخته ده، موږ وایي 15 ورځې شپږ ورځې صلح. آیا د خدای بندگانو نه زړه نه دی موړ د دې د افغانانو د وژنو، د دې مړنو، د دې د خویندې مې کونډې شلې، ماشومان مې یتیمان شله، تر کومه به جنګېږئ؟ په خدای قسم دی د نورو ملکونو ګټې دي، هغې خپل د ګټو دپاره افغانان په جنګ اچوي. افغانان هم وایي نه ولا زه دا وایي زه هغه نه پرېږدم، طالب نه پرېږدم، هغه وایي زه ملي اردو نه پرېږدم. په خدای بندګانو تاسې د یوې کلمې خلک هستئ، ولې جنګ کوئ؟ جنګ که خیر وای خو موږ به د دنیا د نړۍ په ملکونو کې په اول صف کې به موږ وو، ځکه موږ اخر یو چې موږ همیشه جنګ اختیار کړی دی. نو ملګري چې موږ سره دی هغې ته داسې یو سور سلام کوم، حتما موږ سره دا یو پښتون راویښ شه ګروپ کې دا ګروپ هغه واچوئ، دا زما لایف شیر کړئ، تر څو ملګري زموږ را اضافه شي او هغې زموږ آواز واوري. همیشه صلح غواړو، جنګ نه غواړو. جنګ خو تباهي ده، جنګ نه بربادي ده او جنګ نابودي ده. جنګ موږ نه کلی اخیستی، کور یې اخیستی، موږ نه ځوانان اخیستي، زموږ خویندې که فکر هم کړی څنګه دا ښځې چې مثال خاوند یې مړ شي مجبوره یې بازار ته ځي سودا اخلي، سبا یو ګناه کې اخته کېږي. وروره ته چې په زوره د هغې خاوند مړ شي خو هغه به څه کوي؟ یو انسان د خپل ګریوان کې بلستون چې په سر کش کړه، سوچ دې وکړي چې آیا که زه ځوان یم 10 کاله 15 کاله 20 کاله زه انتظار شم کولی چې مثال زه ځوان یم او ما ته هېڅ د چا خبره د نفسي خواهشاتو دپاره یا داسې څه په ګناهو باندې اخته نه شي؟ نو دغسې خپل په زړه باندې د بل په زړه باندې من داسې لاس کېږدي، وایي ټول لکه دا خویندې میندې ډېرې جړېدلي، ډېرې کړېدلي. زما ملګرو زه تاسو ته یو خبره کومه، همیشه تاسو په یو شي کې کامیابېږئ چې تاسو اتفاق نه کار واخلئ. مه کوو جنګ ته نور د پای ټکی کېدي. هر ځای کې چې هستئ ملي اردو هستئ، طالب هستئ، راشئ بیرغونه م یو کړئ، وروره موږ نور سوله وکړه. والله که هېڅ د نړۍ یو قدرت په تا باندې کامیابه شي، پښتون او افغانان چې دي غیرتي خل دي، خو غیرتي په دغه کې معلوم کوي چې موږ اتفاق غواړو، صلح غواړو، جنګ نه غواړو. دا زما ملګرو ارزو ده او دا زما درخواست دی او د دې خوږو افغانانو نه، ځکه چې ګوره د نړۍ په ساترینه هېواد کې موږ لکه اول نمبر یو. ولې اول نمبر یو؟ چې موږ همیشه جنګ اختیار کړی دی. قرآن خو یوازې په پښتنو نه دی نازل شوی که نه، قرآن مجید په عربي کې راغلی دی او پښتانه چې دي پښتانو ته، پښتانه چې دي نورو ملکونه خپل په ګډو استعمالوي. اوس پاکستان کې چې بس وروره هلته چې خل ظلمونه کوي، توپک راخلي، خل بې ګناه وژني، هغې ته څوک څه نه وایي. هغه کسان چې راضي وي خپل حق غواړم، قلم غواړم، کتاب غواړم، پښتو کې ژبه. په پاکستان کې څومره تلویزیونونه دي، په دې ټولو تلویزیونونو کې یو خیبر چینل دی چې هغه پښتو کې دی. همغه هم چې دی داسې کړی دی چې د منظور پښتون خبرې د جلسې هغه نشي خپرولی. دا دلیل دا دی چې موږ کمزوري هستو، موږ یو اتفاق نه کوو چې منظور دپاره یې اواز پورته کوي، غږ پورته کوي. کنځا چې څوک کوي ما ته 100 دانې وکړي ورونو. زه په کنځا زما مور الحمدلله په داسې هغه کې ده چې هېڅ کنځا ورته نه رسېږي او زه په دې ویاړ کوم چې زه داسې خواږه ملګري لرم. نورالله د شنبې پیر به ورځ د
خلاصيږي د شنبې د پیر په ورځ به راخلاصیږي. هو د دوشنبې په ورځ منظور پښتون راخلاصیږي. دا زه تاسو ته یو ښکلی زیری لرم. مخکې ما هم په خبرو کې واورېدل ضمانت د منظور پښتون وشو او منظور پښتون به راخلاصیږي انشاءالله. او افغانان پښتانه به ټول لر او بر به یو کیږي. نور به موږ جنګ ته د پای ټکی ږدو. زما ملګرو دا ویډیو شیر کوي هغه خلکو ته چې هغوی غواړي جنګ وکړي. جنګ مه کوئ د خدای بندګانو. کله کله که تاسو نه یو دانه یو ځوان چې شهید کیږي که نه، که طالب دی که ملي اردو دی، دغه کولی شي سبا وطن ته ډېر خدمت وکړي. وطن مو داسې وساتئ لکه څنګه دا نور خارجي ملکونه دي. دوی وروره 80 کلن شي 90 کلن شي 80 شي 80 شي 15 شي ریټایر شي، یعنې تقاعد شي. نور هغوی حق نه لري چې څوک په هغوی باندې په زور کار وکړي، خو سر د هغې مغی کار کوي زیامت باسي. یعنې داسې باید موږ وکړو چې موږ داسې ونه وایو چې والله زه خو دغوره لرم نور دا بس دی. نه، زیامت وکاږه. حد اقل خپل اولادیې ته دی. شاته آینده نور مسلمانان دي، د کلمه ګوی د محمد رسول الله دي چې تا کار کړی. دا خپله یو عبادت دی. تاسو نور خلکو ته داسې یو ترقۍ هغه کوي تر څو هغوی ته داسې یو څه ولري چې هغوی ته راحتي. لکه دغه اروپایي ملکونه دي 100 کاله مخکې پرې داسې کار یې کړی دی چې پاخه ساختمانونه ورته جوړ کړي دي. اوس چې اولادی د قرار بېغمه ګرځي. موږ تاسې هم باید د دغه نه کار واخلو که نه. و د خدای بندګانو ملګرو ډېر زیات مزاحمه نه کېږم. یو لنډه ویډیو مې وکړله. کوم ملګري چې موږ سره مینه لري ترزار مې کې قربان مې کې او تاسو ته داسې سور سلام کوم. او خدای پاک دې دغه سوله دایمي صلح کړي او الله تعالی دې دغه وکړي چې دغه توپک ته نور د پای ټکی کېدي او دغه جنګ نور زیاتې زړه مې پړسېدلی ملګرو. څنګه درته ووایم څه ووایم. په قسم درته خورم چې هر ماشوم ګورم هر هغه ګورم چې مړ کېږي زړه مې ورسره کړېږي. یعنی په لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی زه د دین نه د ایمان نه خلاص شم که نه، که زه په هر افغان باندې زه دردېږم نه. ولې به ځکه هلته زمونږ پښتنه خور ورته ناستې نه بیرون شفاخانې ته پرېږدي، نه بازار ته پرېږدي، نه کوم بل مکتب ته پرېږدي. خپلې خویندې ورو په نورو ملکونو کې مونږ مثال په تداویانې کوو، خارجي ته خپل خېټه خلاصه کړي ورته وایو که زما عملیات. آیا دا مونږ ته زور غیرت دې ته وایي؟ غیرت هم را معلوم کوي په اتفاق کې. ګوره ټوله نړۍ دغه که دې فکر کړي دا اوس چې د طالبانو سره خبرې کېږي، دا ټوله نړۍ چې دا ګوره ایټالیا، فرانسه، جرمني، ډنمارک، سویدن، ناروې او بلجیم، دغه اسټریا، دا ټول ملکونه چې دي دی ټول غلي دي. این حتی یونان پورې د شنګن هغه چې دی دا ټول غلي دي. یو امریکا د دې د ټولو په سطحه غږېږي. که دغسې موږ اتفاق وکړو موږ دوغره نه شو کولی د خدای بندګانو چې پښتانه سره یو شو، پښتانه ووایي چې زمونږ دغه مشر دی، لر کې مو منظور مشر دی، بر کې مو غني مشر دی، یا چې د ده نه تاسې بل کوم یو ښه ګورئ هغه مشر کوي. خو ټول ورپسې ودرېږئ، ټول په یو اواز شئ، ټول توپک مه راخلئ. ځکه چې موږ توپک نه دی جوړ کړي، موږ نه پوهېږو، موږ په توپک د لارې تباه کېږو. نو قربان هم شم ملګرو. وا سلامونه قاري صاحب جلال غفورزی، قربان جګره خوشحاله اوسې ګرانه، الله دې تل ژوندی لره. مننه جګره. الحاج بداګل، مننه جګره خوشحاله اوسې. عزت الله ناصر وایي چې من ښه دا څنګه به دې پوه نه شلم. من هر یو من دي منظور دې دا دی. او ښه حسین جان صافی وایي چې سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام، سلامونه ته دې زر دفعې وعلیکم. الله تعالی دې په تا باندې د الله رحمتونه ووري. سلام معنا یعنی تا باندې دې الله تعالی د رحمتونه در باندې ووري. نو سلام معنا سلامتی، سلام چې دی بس ډېر غټ ثوابونه دي پکې ملګرو. ښه پلیز کال می. ورور ته کال نشم کولی، متاسفانه ډېره بښنه غواړم. خوږو پښتانو یو شی که نه ورکېږئ. ګوره کنی تباه کېږئ لکه څنګه چې کلونه تباه شلی. ایران ګوره خپل ځان اتمي ته ورسو، پاکستان ورسو، نوره نړۍ ورسو. موږ به تر کومه دغسې تر نور ملکونه به دغه راولو. ظاهر شاه سره موږ جنګ کړی دی، د طالبانو سره موږ کړی، حزب اسلامي سره موږ کړی، جمعیت اسلامي سره موږ کړی دی، سر نجیب سره موږ جنګونه کړي، سردار داود سره موږ کړي، غازي امان الله خان سره موږ کړي، د میرویس نیکه سره موږ کړي دي. څه چې دا پخوا احمد شاه بابا وخت چې ونیو دا موږ جنګونه کړي دي. او والا دا چې دی دا هغه دی، دا غلام دی، هغه وایي دا غلام دی. دا غلامي نه وروره، نه ته غلام یې نه زه غلام یم. ټول یو
دا د یو لاس ګوتې استو، ټول یو ورونه یستو، اتفاق او اتحاد وکړي تر څو دا وطن را جوړ شي. دغه چې دا موږ نن پښتانه ګرد ګرځو، د هر ملک مسافر یو، د هر چا دروازې ته ولاړ یو، ټک 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 وروره زه ولا راغلی مسافر یم، وطن کې مې جنګ. ولې جنګ هم خپله کړی دی. پښتون چې لایفونو کې دا وګورم بعضې وخت کې زړه مې ډېر وپړسېږي. پښتون راجګ شي بل پښتون ته ستا خور ستا مور، و خدای پاکه د خدای بنده، هغې مور به خبره نه وي، بې زنه به کوم ځای کې ناسته وي او دا به ورته وایي ستا خور و مور. و د خدای بندګانو څنګه تاسو خپلې خویندې میندې هغه کوي؟ تاسې کوم ایټالۍ فرانسوي کوم ځای کوم یو لیدلی دی چې هغې کوم بل خپل هغه ته کنځای کړي؟ موږ پښتانه چې موږ ته هر شی راووځي موږ د هغې نه بس ډرسۍ جوړه کړو. لایب راووته خلکو به ترې یو ښې خبرې کولې، یو چا ته به یې ښه پیغام لره، هغې کې هم بس وروره هر سړی بس وروره دی ستا پلانی کومه زه خو دا تا نه ښه دغه یم، یو خبره بله ورکه کوي. دا هېڅکله مه وایي چې زه ښه مسلمان یم ته نه یې مسلمان، ته ښه مسلمان نه یې. نه وروره، که څوک ښه مسلمان دی که بد مسلمان دی د زړونو مالک الله دی. ګوره فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، که تا یو ذره د خیر کار وکړو الله تعالی خبر دی ستا د زړونو مالک دی. ومن یعمل مثقال ذرة شر یره، یعنی که تا د ذرو یو ذره د شر کار وکړو نو الله تعالی خبر دی. نو ته هېڅکله ترې نشي کولی چې ته خلاص شي، که ستا د زړه نه چې خبر دی نو به ته څنګه ووایې؟ نو زما مقصد دا دی که وطن در باندې ګراني د پښتو دپاره لرم برم زمونږ حق د پښتو خوړل شوی، لرم خوړل شوی. که موږ اتفاق وکړو که نه، بیا په خدای باور وکړه چې پښتون باندې به ټوله نړۍ د امریکا نه ده دغه دا دومره ملکونه دي، دا ټولو ته به داسې شکست درته ورکوو پر خبرو دلیل قلم سیاست د قرآن له لارې د یو غږۍ له لارې چې پښتانه هر ځای کې راغشي، لکه څنګه چې د منظور دپاره راجګ شي. یاره وایم هغه ځوانان چې منظور دپاره راجګ شوي دي داسې یو سور سلام ورته کوم. خیر دی ورونو، که غږم د ګلخانانو په هغه نوم استوي، تاسو نه هیله کومه، زه تاسو ته درخواست کومه، تاسو خپله ګوره که تاسې پنجابۍ تا استفاده کړي ستا به حق لا وخوړل شي، تا به خپل د منځه ورور سره واچوي وکړه جنګ، بس وروره ته به مړ کېږي دا به مړ کېږي، دواړو خویندې ښځې به کونډې کېږي، تر کومه به جنګېږئ؟ که جنګ کې موږ ترقي وی اوس به موږ د دنیا په اول لیول کې موږ و، دوم کې به نور و. نه نه نه، موږ چې یو موږ بس وروره بیخ ته راغلي یاستو، نړۍ کوم ځای ته ورسېدله، فضا ته وختله. نو ملګرو سلام علیکم، مننه ګرانه مشره، قربان خوشحاله اوسئ. ملګرو سلامونه تم علیکم، همیشه راته خوشحاله اوسئ. دا پیغام در سره شیر کړئ تر څو نور ملګري واوري او هغې سره زموږ پیغام هغه شي. ملګرو سر زموږ دی، سر د سوشل میډیا دی او سوشل میډیا زما خو دا اوس وختو کې لږ زره زړه م تور شوی دی چې کله ګورې بس وروره یو به درته کنځا کوي بل به کنځا کوي. زما خو زړه نه غواړي چې چاته کنځا یې وکړم، ځکه چې د هره پښتنه مور که هغه زوی اهلي یا نه اهلي، خو میندې زمونږ چې دي هغه په نړۍ کې اول نمبر دي، په نړۍ کې غیرتي میندې چې دي زمونږ اصلي کې به. او یو شی بل ملګرو واورئ چې یوازې د اسلام او قرآن دا یوازې د ښځو دپاره نه دی راغلی، دا یو سړی په خپل ځان باندې باید هغه کي وروره. موږ وایي ښځه دې حجاب وکړي، ښځه دې دا وکړي، ښځه دې بیرون نه وځي، ښځه دې تعلیم نه کوي، ښځې غږ دې څوک نه اوري، یعنې دا ټول په ښځې باندې هغه کوو. خو دوغره خپله نه وایو چې هلکه زه بیرون ګرځم، ځکه عیر عیاشي کوم. ډېر ځوانان مې لیدلي چا سره سپی، چا سره ګرلفرینډ دي، چا سره نور ځي. آیا تاسو دا ولې؟ او بل دا د مور او پلار خدمت کول. مور او پلار یعنی مور که دا تاسو خپل دا مور او پلار یعنی په دې وګو باندې دوغره وګرځوئ چې د افغانستان نه مکې ته راولي، سعودي عربستان مکې معظمې مدینې منورې ته راولي، نو هغه د مور او پلار حق نشي پوره کولی. که چېرته ملګرو خارج کې هستئ نو که نور شی نه د مور او پلار هغه خبرې چې دي پس هغه نه، که تا ته وایي پیسې ته به ورته ښه مورې پر جار قربان په دواړه سترګو، یعنې داسې مه وایه چې او نه لرم او دا دی او نه، په دې چې هغه د نیمه شپه د خواږه خوب نه جګه شوې، ستا یې خدمت کړی، ستا یې تشې پاکې کړي، ستا به کالي خیرونو، هغه به یې هر څه کړي. خواږه خوب نه یې خلک ته ځکه تا ته وایم ته د خواږه خوب نه جګ شه څومره سخته ده، ولې هغه کړي دي. د مور او پلار حق موږ هېڅکله نشو پوره کولی. که چا ورسره کومه ورځ زیاتی کوم خبره کړي نو هغوی ترې بخښنه وغواړئ تر څو میندې هم درنه راضي شي چې د مور او پلار د پښو لاندې جنت دی. او که چېرته غواړئ چې د جنت مستحقه شئ نو انشاءالله دا به ستاسو بریا وي او دا ستاسو مور او پلار به هم خوشحاله وي او الله به هم درنه خوشحاله وي. نو ملګرو چې دا زه تاسو سره تر دې دا خبرې اترې وکړلې خواږه هستئ او زه پوهېږم کوم ملګري چې ما ته کنځا کوم یو کوي ملګرو هغه ما ته وایي زه غواړم چې زما پیج کې څوک کنځا منځا وکړي هغه یې بلاک کړمه.
غلط نفر نه پرېږدم چې هر هغه څوک یو سلام کلام چې رالیږي او هغه زما د زړه سر دی، ما باندې یو اعتقاد وکړي زما د زړه سر دی، د منظور را خلاصېږي. منظور هغه غونډه هغه کړې ده، یعنی منظور دا اوس وختو کې داسې یو غټ پروګرام د پاکستان ISI د هغې په ضد باندې داسې یو کار وکړو چې هغه غونډه د دې کینسل کړله. کله چې منظور هغه شو د تکزي، د بلوچ، محسن داور، ثنا اجاز او علي وزیر، منظور او حتی د فضل الرحمن ډل رحمان نه دی، د دې دپاره ټول هغه کړي یو پښتانه غټه غونډه یې را جوړوله چې دلته پاکستان حکومت ضعیفه شي او دغه کم ترهګر مرهګر چې دی هلته او دخوا یو طرف ته بس وروره هلته چې خلکو توپک لاس کې دي هغه حمایه کوي. دغه ځای نه لږ زره کار واخلئ د خدای بندګانو، ولې نه هوښیارېږئ؟ بعضې خلک هغه کم ملګري چې موږ سره دي دا نه ښه ملګرو. زما مقصد هغه دی چې هغه موږ سره نظر اختلاف دی چې یا وایي چې نه پاکستان ښه دی او دا ښه دی. نه وروره، موږ د پاکستان د رایته خلکو سره کار نه لرو. زما د زړه سر دي ښه بد هر ځای کې دي. زما یو نفر و، ما ورسره یو وخت کې کار کوه، زه چې ژوندی یم پنجابی و زه ورته دعا کوم. دا نه دی چې موږ د پنجابي خلاف یو، نه، موږ د دغه ادارې چې یو طرف ته چې هغه سړی خلاف کوي، غلط کارونه کوي، سړی اغوستي د پله لاندې شیان ږدي، هغه هلته پاکستان کې پرېږدي، هغه هر ځای کې هغه کوي. هغې ته وایي ته زما هیرو یې. خو دا بل طرف ته که دې وویلی چې زه خو پښتون یم، زه خپل حق غواړم، زه ځان ته زما منطقي کې چې کوم تجارتونه دي باید زما ولس ته د دې دا ګټې ورشي، نه چې لاړې شي پنجاب ته پنجابي په هغه شیانو استفاده کړي چې هغه بیرته زموږ د کلمه ګوی د محمد رسول الله د خلکو د ژوند واخلي. دا کومه هغه یې شروع کړی. نو ملګرو نه پوهېږم چې سلامونه او نیکې هیلې مشره زنګ شه مجیتي بغلانی ورور خوشحاله اوسې. سرې خولۍ ته دې سلام کوم. څنګه چې دې هر مور دې ستاسې غوندې اولاد راوړي. ملګرو ټول ملګري غیرتي هستئ او دا یو ابراهیم خان وایي چې زنده باد، قربان جګره، خوشحاله اوسې. او محمد وی سلام ورحمت الله، سلام ورور، سلام ورحمت الله ډیر. دا څنګه؟ سلام ورحمت الله ډیر مننه ورور، خوشحاله اوسې، آباده اوسې. هغه هېواد دی لکه چې زما غوندې نم کش کړی دی. راځه څه کې بیا نه. امان الله سلیماني وایي چې سلامونه. وعلیکم سلامونه. روپا یار دوست وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. قربان، خوشحاله اوسې، آباده اوسې، نړۍ مننه. ارین صوفي وایي چې زنګ شه وروره. زنګ خو په متاسفانه فی الحال لایف کې بند دی او تقریبا د مارچ 15 کې د لایفونو هغه شاید بېرته راخلاص شي. ما چې د کوم غټ را خلاصېږي تاسو به دې کې غمه نه کوئ، د لایفونو سیستم بېرته را جوړېږي. ښه نو ملګري ټول خواږه دي او ستاسو زړونه نظر شم. الله تعالی دې ستاسو زړونه بې درده او بې مرضه کړي. راځئ چې همیشه خوږې خبرې وکړو، مینه محبت وکړو، تر څو پس ګوره د افغان هغه ته ګوره ټوله نړۍ راغله، افغانستان خل نه تسلیمیږي. په جنگ باندې افغانۍ هیڅ کله تسلیمولی نه شي تر څو هغه خبرې وکړي چې د هغې زړونو ته کته شي او د مینې محبت له لارې افغان چې کله دې ورسره مینه محبت وکړه افغان درته بیا هیڅ هم نه وایي. افغان د ښو اخلاقو غلام دی، خو که دې ورسره لج وکړو ضد دې وکړو نو بس بیا دې نه پرېږدي، بیا دې ځان هم در باندې وژني خو نه دې پرېږدي. خو کوشش دا وکړئ چې ټول پښتانه یو شئ او ټول سره اتفاق وکړئ. کلر دي کبر دي زما د زړه سر دي او نړۍ مننه کوم چې ملګرو ما سره مو زما لایف وکاته او ستاسې د الله ژوند ښایسته کړي. دا پروګرام دا پیج در سره لایک کړئ تر څو زما آینده لایفونه وګورئ او دا پیج در سره شیر کړئ او دا ویډیو ښه وختونه په لوی ذوالجلال هم سپارم چې په عرش کې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخته ښه.